شو د ښځو لپاره جدا شو څه دلیل پرې نشته. الله اکبر دې وي. اوس به څه کوو؟ اوس به د لاسونو خو په سجدې کې دي که نه؟ نو د هغې لپاره بیا درې طریقې دي چې دوه پکې ثابتې دي او یو په کمزوري حدیثونو کې. اولنۍ طریقه چې کومه ثابته ده په سینه باندې به یږدي. حدیث کې دي امام احمد بن حنبل امام ابن خزیمه راوړی وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. خی لاس به ګس کېښو على صدره په سینه باندې. سینه دې ته وایي د مرۍ ته ګوره سینه نه وایي. د بعض قسم د مرۍ باندې رسول دي دا غلط طریقه ده. دا د حد نه اورېدلي. دویمه طریقه دا ده چې د نامه نه بره به کېږي. حدیث کې دي امام بخاري دا حدیث اورئ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته دا امر کړو ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. چې سړی به خپل خی لاس په دې ګس لیچه باندې یږدي، په دې سنګل به یږدي. نو چې په سنګل یږدي نو بیا د سینې نه لږ راکښته کېږي. دا اوس سینه ده. نو چې په سنګل یږدي بیا به داسې کېږي. او په دې کې تکلف ته ضرورت نشته. د بعض قسم په سنګل لاس یږدي او تکلف پکې کې بره کېږي. دا صحیح نه راځي. ګوره دا ګډوډ راځي. ګوره تاسې لاس سینې له راوړي یږدي په سنګل نه چې په سینې یږدي بیا په دې لاس له پاسه کېده. بیا ضرورت نشي چې ته په سنګل یږدي. دا دوه طریقې شوې په سینه او د نامه نه باره. درېیمه طریقه دا ده چې د نامه نه لاندې به یږدي. او په هغې باندې یو روایت دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې لاسونه به تحت السره یږدي. امام احمد او دارقطني دا حدیث راوړی او په دې حدیث کې دوه راویان دي. یو د عبدالرحمن بن اسحاق الواسطي محدثین وایي دا کمزوری دی. یو د زیاد بن زید السوائي او دا مجهول دی. د حالات نه دي معلوم. دې ته وګوره د تعصب ته د وائل بن حجر روایت ته امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی دی. ښه صحیح روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به چې په منځ کې ودرېد نو ښی لاس به ګس کېښودو. نو د بعض مولیانو سره به د کتاب کې تحت السره ټکی لیکلی وي. لاس به ښی په ګس کېښودو د نامه نه لاندې. د الله بنده ته اوس پکې د رسول صلی په حدیثونو کې زیاتې کوي ولیکئ وایي چې د مذهب دا خبره مضبوطه شي. د الله نه یېرېږي. نو د هغوی په خپله یو عالم دی حنفي عالم تېر شوی دی غټ عالم تېر شوی دی چې د هغه نوم محمد حیات السندي حنفي. هغه وایي چې خپلو کسانو ته وایي چې دا حدیث پرېږدئ. ګورئ دا په دې طریقه نه څنګه چې تاسو وایئ. دا خو د دجالینو د دروغجنو خلکو پکې دا ټکی زیات کړی. نور چې څومره نسخې د امام ابن ابي شیبه د کتاب په هغې کې دا ټکی سره شتي نه. نو دا طریقه نه ده ثابت چې نامونه لاندې به لاشي. بیا مولوي صاحب ته ووایه وایي مولوي صاحب څه وایي؟ وایي د سړو دپاره دغه دوه حدیثونه دي. د زنانو دپاره د زنانو دپاره شتي همدغه دا کوم چې ما ووایي زما دپاره شتي وایي نه ستا دپاره نشته. ته به نامونه لاندې لاشېږي. بیا د هغې دپاره دا ویلي چې زنانه به په سینه په دې لاشي ږدي چې عورت یې ښکاره نه شي. د الله بندې ته د عورت غم وړی. ته څه د عورت غم وړی وایي؟ رسول صاحب نه دي ویلي چې هغه غټ څادر په ځان راواچوي غټې کپړې به واچوي دا پوندې به هم پټې کړي. دې کې عورت پټ نه شو. په کمرې په یو ګوټ کې به لګېږي ځان له به مونځ کوي بس څنګه عورت پټ شو. ته دغه غم وړی. لاسونه به سینې پورې سي بوجتۍ سړي نه ده چې عورت یې ښکاره نه شي. او بیا به لاسونه په سینه باندې له پاسه ږدي چې عورت یې ښکاره نه شي. او سړی بیا به نامونه لاندې کړي. او چې د چا سره لاس میلاو کړي سلام علیکم ورسره وکړي نو بیا یو غلطه طریقه چې دا ثابته هم نه ده خو دا چل کوي. بیا د لاس په کوم ځای کېږي؟ په سینې کېږي. ولې په سینې کېږي لاس؟ چې دا قدر احترام ته زما په زړه کې ستا قدر احترام دلته. خو زه ته تجربه وکړو سړي سره لاس میلاو کړو بیا د لاس نه نامونه لاندې کېږي. ستا ته څه وایي چې دا څه طریقه ده؟ دا څه چلونه کوي؟ لاس یې نامه لاندې الله دې چې ودرېږي بیا دغه طریقه ده. او انسانانو ته چې میلاوږي بیا د زړه دا طریقه صحیح ده. سینې ده دې سینې کې دننه زړه پروت دی. دا ایمان دی په دې چې لاسونه پراته ده صحیح ښکاري. دا مسله سره موږ ذکر کړه چې د بعض قسم په دې مرۍ باندې لاس ږدي دا غلطه طریقه ده. د بعض قسم څه چل کوي دا په دې مټ باندې لاس ږدي شي. دا ښی لاس راغستې دا مټ یې بېلي شي نو دا غلطه طریقه ده. او دې کې بله مسله دا ده چې د لاس خو به صحیح ده په سینه یا د نامه نه بره یږدو خو یږدو یې به کوم ځي. نو د هغې لپاره څلور طریقې په حدیثونو کې راغلي. څلور طریقې چې دغه حدیثونه امام نسائي امام ابو داود امام ابن حبان رحمه الله راوړي. صحیح حدیثونه یو دا چې وضع الکف علی الکف د ښی لاس ورغوي د ګس لاس په شا ایښوده ده واضح. دویم ښی لاس د ګس لاس په دې مړوند په دې ځای کې ایښوده داسې ایښوده لاس پرې نیونه په دې ځای کې داسې ایښوده. د هغې نه بعد دا څو طریقې شوې؟ دوه.
درېمه طریقه ده چې ښی لاس ته ګس لاس په دې لیچۍ په سنګل باندې یخوده دا شوه. او درېمه څلورمه طریقه هغې ته قبض ویلی کېږي دا ښی لاس باندې ګس لاس داسې نیوه. دا څو طریقې شوې؟ څلور طریقې شوې. ځان سره یادې ساته او دا حدیث سره هم یاد ساته. امام بخاري دا روایت راوړی دی و ام درداء رضی الله عنها كانت فقیهه ډېره پوهه زنانه وه او هغې به بلکل د سړو د مونځ په شان مونځ کو. خو دا رسول صلی ته نږدې ده او دې ته دا فرقونه معلوم نه شو او اوس یې چې نه بعض مولیان ذکر کوي. د هغې نه بعد به دغه شروع کړي دعا استفتاح او دعا استفتاح مشهوره خو دغه ده سبحانك اللهم وبحمدك الى اخرها. دا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الى غيره امام ترمذي دا خپل کتاب کې راوړی. نو کې سره دا وې دا دی وې درشن اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخرها. دا یو دعا ده چې امام بخاري امام مسلم دواګانې په پوره ذکر کو اشاره به ورته کو. دواګانو لپاره به تاسو رجوع کولی شي هغه کتابونو ته به کوم کې چې د مانځه طریقه تفسیرونه راغلي هغه ځینې د دعاګانې یادې کوي او هغه انسان که اوس ما تپوس وکړو نو ښه به نه وي ځکه تپوس نه کړو چې کوم سړی دی په تاسو کې چې هغه مونځ کوي او په مانځه کې د دعا استفتاح بدلوي را بدلوي کله یو وي کله بله وي ډېر کم کسان به لاس اوچت کړي. زموږ د وړوکوالي د اوسه پورې مړه شو به کې سبحانک اللهم راته یاد ده بله یاده نه ده بیا په مانځه کې خون هم نه وي که نه ځکه چې عادت ترې جوړ شي چې کله مونږ طریقه بدلو را بدلو به کې به خون را شي چې یو د رسول صلی طریقه ده. یو دغه دعا د رسول صلی ثابت ده درشن دا دې ثابت ده وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره. امام مسلم دا دوا راوړې ده. دغه شان یو روایت کې راځي الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. دا به ووایي دعا استفتاح. یو کس په صحابو کې دا دوا وویله رسول صلی الله اکبر یعنی تکبیر تحریم رسول صلی وکړه هغه نه خلک دعا استفتاح وایي. دې صحابي دعا استفتاح دي شي الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. رسول ته پوښتنه چې دغه دعا ویله هغه رسول الله ما ویل ډېره عجیبه دعا دی ویل د اسمان دروازې ورته کولاو شي. موږ ته دغه یو یاد ده چې ته بګدام وایې د اسمان دروازې به کولاو شي. په یو حدیث کې درځي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا به وویل هغې به د سورة فاتحې شروع کړي. یو حدیث کې راځي چې امام مسلم او نور کتابونو کې هم راغلی وایي چې کله یو کس دا وویل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نو رسول صلی الله علیه وسلم د منزل بعد وی دا چا دا وویل وی رسول الله ما وی دولس ملائکو مقابله کوله یو ثواب فضیلی کم بلو زبیلی کم او مو چک دوات ته وویل. نو دا بعض اذکار دي چې راغلي دي نور هم شته او سنت طریقه لري چې ټول یاد کړي او کله دا کله دغه جمع کې به نه ګوري جمع کول نه دي ثابت چې سره دا وجه مثلا د دوه درې مسلور نه په هر منځ کې یو وي او څومره خوش قسمت انسان به لکه مثال کې سړي د 15 دي سهار منځ کې یو وي مسوخین کې بل مازیګر کې بل څومره ثواب وته ملوي او د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وته معلومه ده. ته سوال چې تاسو پوښتنه کوئ د رسول طریقه سره انده وته وي چې د رسول صلی طریقه دا چې دعای استفتاح کې به دا وي ځکه چې معلومه نو کوشش کوئ چې دا یاد دا غیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ویلو درې طریقې. یو دا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. امام ابو داود حدیث اوره فيمكن ان اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. امام ابن ابي شيبه رحمه الله دا روایت راوړه. او یو طریقه دا کوم چې عام خلک استعمالي زمونږ دا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خو په دې کې غوره طریقه دا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. او بیا ما تفوس ګورئ نه کوم دا کوم خلکو ته دا معلومه دا غیر مزه غوره طریقه ده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. په درېمه درجه کې دا طریقه ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا غیر مزه قرات شروع بسم الله هو بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بعد ما سره سوره الفاتحه او زموږ د خلکو لپاره دا مسله سم یو غرض دی. حالکه هیڅ نه لنډ یو حدیث وبرته ونه یې رب دې مطمئن شي که مقصد دې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کول بغیر د سوره فاتحې نه موږ نه کېږي د امام د مقتدي او د یوازې موږ کوونکي درې وړو کسان
او کاغه جنازي مونږ کوي او کاغه صلات الکسوف او خسوف ته او کاغه د اختر مونږ دی او کاغه د فرضي او نفلي مونږ دی بغیر د سورۃ فاتحه نه مونږ نه کوي. حدیث کې راځي امام بخاری امام مسلم د حدیث سره مشهور حدیث دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دا سړي مونږ نه کوي چې سورۃ فاتحه ونه وي دا بس که مونږ کوي وي ته حدیث خو د حدیث ګورې د امام د پاره د چر پاره د منفرد د پاره ته وایي چې د رسول سره پاره ټی مو کس تا دی ویلي ته د رسول سره ویلي چې لګره د پاره به څنګه وینه مولوی چې بلیاو بیا د مولوی څخه خبره شروع مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم خبره او د ارمان بدلم پوره کوزه د ارمان بدلم پوره کو په یو کتاب کې د زیادت وسلم راغله په صحیح سند سره او هغه کې د دې چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام او احناف یو مولا دی شیخ انور شاه کشمیری مشهور محدث ترشه هغه د دې سند بالکل صحیح دی هغه صحیح کوي وسا خبره کې وو یو حدیث کې درځي امام احمد بن حنبل امام بیهقی راوړي چې رسول الله یو پیر موږ کو او شاته به صحابه قرآن وی رسول الله صحابه ته بوشي به تاسو ګره ما به شاته قرآن وایي یو رسول الله موږ وی فلا تفعلوا دا کار مکوئ تباز وریان چې حدیث پیش کړي د زمون پرد کې وی فلا تفعلوا رسول الله وی جمع کوي بس مې د نقطه ولګي حدیث ختم شو نعوام غریبانو وګورئ مولوی سي ته حدیث خو نو مولوی سي ته حدیث خلک مخکې پوره نور څه کېشتي کنه كبوريك وجوه مسألة رأيه ترد سره فلا تفعلوا ذا كربنك إلا بأم القرآن سوى سورة فاتحين فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ذكي سورة فاتحة وموزنك في حديث كده رأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا وما بيشات قراءة مكوي وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وسورة فاتحة وين إذا سورة فتحة وسورة واجه حديثني أبو هريرة روايته هغه کې لري چې څوک سورۃ فاتحه ونه مونږ ناقص نه قبليږي د مونږ یو کس ته وی ابو هريره رضی الله عنه وی ان نكون وراء الامام كمان بامام بشهاده ولادو ويقرا بها في نفسك نو به ځان سره وایي په امام بشهاده ولادو موږ ته دغه نو چې امام بشهاده چغي وا ځان له و د امام قرات به نه خرابي او تفصیل دې مسلې نظم بار به تاسو ته اشاره کوم چې تفصیل ته ووري موږ دې تفصیل ذکر کړی دی په دې باندې تفصیلي دلایل او بیا څوک چې وایي چې دا نشته دغه چې کوم دلیل دی باندې رد هغه تشدید دلته د ټیم دومره موږ سره نشته دا غیر بعد به سورۃ وي یو سورۃ پر سورۃ فاتحه سره یو ځکه په صلوات السریه چې ځان له مسکه او یا سری منځونه چې کوم دي په جهري منځونه کې چې امام په سورۃ کې په سورۃ فاتحه وي سورۃ به سره نه او به چې د ورسې دوه رکعتونه باقي کې وا څه سورة الفاتحة او كلنا كلمة الأخير سرم سورة وي لکه ابو سعید خدری رضی حدیث ته په صحیح مسلم کې پای کې دا مسله ثابت ده چې کله نه کله د تشریکاتونه دکول د سنت طریقه ده او سری کول جهری کول د سنت طریقه ده که څوک وکړي نو د رسول الله صلی طریقه سنت په پاتې خو موږ سره موږ سید دغه د رسول الله په خپل ثابت دي چې کله کله هغه سری موږ کو په منځ کې به یو څو ایتونه به بتیز وي صحابونه دا ثابت دي چې هغه سری موږ کله کله بتیز وي لدې کې څه حرج نشته چې کله سوره فاتحه دې ختمه کړه نو یو بل مسله سره راځي ولک ضالین امين یو امين وي د امين په پټو کې تیز وي رسول الله صلی الله علیه وسلم تیز وي امام بخاری او مسلم حدیث راوړي اذا امن الامام فامنوا کله چې امام امين وي تاسو سره امين وي اوس چې د امام امين سره موږ علي امين وي چې امام اواز هم وګورو کړ امام بخاری رحمه الله په دې باندې باب تړلې باب په بیان د دې کې چې امين په پتی زویل کی او په دې روایتونه راوړي امام عطاء بن ابي رباح رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد هغه وی په دې حرم مکی کې 200 صحابه مری دي چې کله به امام ولد ضالین هغه به دور په زور امين وي چې د جمعه ته یو کرنګا جوړه شو هغه طریقه حدیث کې راځي لکه رسول صلی الله علیه وسلم دې بارک دې روایت موږ تفصیل اوسنو چې رسول صلی الله علیه وسلم امين وي رفع بها صوته واواز بتيز مد بها صوته واواز بزراخ وجد به یو حدیث کې راځي امام ابن ماجه امام ابن خزیمه رحمهم الله غوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وي ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين يهود توصل په یو شی باندې دومره حسد نشته لکه څومره چې
پس دې په دې امین په تیز ویلو سره په سلام سره سره کله چې موږ امین په تیز ویو يهوديانو په زړه کې سم سکی څور بولي او چې کله سلام واچو په يهوديانو باندې ورولي ان شاء الله مسلمانانو کې به دې څوک نه چې هغه زموږ په امین باندې خپکی ها نه به څوک دي چې زموږ په امین باندې خپکی چې ولې ته امین په تیز وو موږ په تیز وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي موږ په تیز وایو چې صحابو طریقه موږ په تیز وایو چې پرې چې د يهوديانو د زړه شي دا وچ موږ يهوديان په قارو او د رسول الله سنت دي دا غینه بعد به رکوع لږي رکوع لږي صورت بوي او صورت د انسان مرګ دي چې وګدوي لنوي د حالات مطابق هغه ځان له یو مسله ده او دغه سره فائدې لپاره د ساتي د فائدې لپاره ذکر کو چې قران د آیتونو د سورتونو د په ترتیب باندې ویل غوړه طریقه ده یعنی سورۃ الفلق دی او سورۃ الناس په برکات کې وایي خدای ترتیب الټا کول د رسول الله ثابت دي رسول الله سلام په یو منځ کې په دې یو رکعت کې سورۃ البقره او سورۃ النساء او به سورۃ العمران دی ویلي د دې کې ترتیب ګوره الټا کو سورۃ البقره به سورۃ البقره به کوم سورۃ دی العمران رسول الله سورۃ النساء به سورۃ العمران او رسول الله ګوره چې غلط کار نه کوي هغه د امت مشر هغه د امت مشر دی ما یو پر پاکستان کې به یوزي کې امامتي ورکوله نه ما دغوی د سورۃ النصر مو اذا جاء نصر الله ما خان په منځ کې دې مې علم تر کیف فعل ربك واصحاب الفيل ما دا پته چې سورۃ الفيل د سورۃ النصر نه مخکې هو نو چې کلمه سلام وګرځوي سپینګیره وځل چې ماشاءالله لکه سعودي کې چې سړی علم وکړي صحیح دی چې لکه علم و صحیح خدای چې ترتیب ودلی معلوم چې سورتونو ترتیب شوی نه دا طریقه په غټه ما قصدن وکړه کله کله بعض کارونه قصدن کې چې خلکو ته پته ولګي چې دا شتي ځکه چې مولوی شي نه کوي چې دا پته لګي نه لګي پته کوي اوس مثال کې زمانځ ته ودرېدو چې کله مانځه تکبیر تحریمي سره فریدین کو نو لاس کړه وګور کړه وګونو پر کړه شنو پر خلکو زولیدم په پته دوی چې دا طریقه ګر مولوی شي کوي دا به یې تاسو ونه په دې کې یو طریقه مراتب کړی دا وګونه دي زونیس او به یې کېږي ولا څه نو څه دا بلې طریقې څه پته ولې هیڅ پته وته نه لګي رکوع ولاش رکوع چې دینو تکبیر به وي الله اکبر او دا غي سره ولا سنه او چې بیا دا غټه مسله ده لا سنه چې تول د رکوع سره او لا سنه چې تول د رکوع نه بعد او لا سنه چې تول چې د دریم رکعت نه دریم تر پاسې دا غټه مسله ده او لا سنو چې تول د تکبیر تحریمي د پر ده سره ولا مسله ده چې سره ما دوی شیخ لا سنو خدلته مو چې تولته مو دای څنګه ټکړه غلي وړه کله هغه وړه پدې ده چې په مذهب کې شتي او دا غټه پدې ده چې مذهب کې نشته مولوی څه نه ویلي نه اوس دا غټه شو بده اوس څه غټه کو مناظرې بم کو خبرې بم کو یو بل سره دښمنیان کو ها هغه ګوره مولوی څه ویلي چې شتي نه غم شتي او دا سوچ وکوي ګوره چې کوم سره مقلدي او دې اولي تکبیر تحریمي سره فریدین کوي دا سوچ وکوي چې ګوره دې په دې کې چې رسول هم کړی دی ګوره دې په دې کې چې په کتاب کې راغلي دي او زه د الله قسم خورم د کعبه پر رب د قسم خورم په کتاب کې دا نه وي کنه په دغه ځکه مر فریدین نه کول زه چې د رکوع سره فریدین کوم الله اکبر او کته درشه وي څه خر په شان لکې وي او تیجی خر په شان لکې وي په ولکې نه خان زمو په دین پورې الله په دین پورې ټوګه کې ته کافر بشي دا ما چې کومه خو الله په دین باندې عمل کړي هغه پورې خان ده چې موضوع کې ګوره دا تقریب انسان د کم ځینه کم ځای ته ورسي د رسول الله مسله الحمدلله موږ تفصیلا بیان کړی ده او د بعضو مرګرو سره شتیم هغه ووري تفصیلی دلیل په دې کې به صرف اشاره وکړو حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه و چې رسول الله بکره مانځ ته ودرېدو كان يرفع يديه حد من كبير رسول الله بدل شنو تقول اذا افتتح الصلاه كلج بلا موز شروكو واذا كبر للركوع كلج بركوعته واذا رفع راسه من الركوع او كلج بالركوع رفع سيده يو حنفي علمنا شهادة بوسكو ورسول صلى الله عليه وسلم بدا تكبير التحريمات الاولى كي جرى رفع اليدين دي سره دايما شكلي
هغه ته همیشه کړي مرګ پورې کړي وي دلیل څه دی دا حدیث ذکر کو وجي عبد الله بن عمر وجي كان رسول الله ده طريقه وا يرفع يديه احدهم كيف افتتح الصلاه كلام جمهور شروب پلان خلق ټول وي سبحان الله وليس ان حديث ما کې پورک ما چې زمونږه مسله مر روانه لاغي ته تاسو چې منسوخ شي دا نیمه مسله چې کوم چې مذهب سره برابر دغه به همیشه لپاره ثابتي او زمونږه هغه منسوخي دا ظلم نه دی زیاته نه کې تاسو وایي بارک خصفا ظلم او زیاته او گمراهي الله دې موږ دې لري ساتي حديث ابو حميد الساعدي رضي الله عنه هغه یو پیر ناسو او لس صحابه سره ناسو وی موږ ونکم د رسول الله په طریقه هغه ته وکړه موږ شروع کو نو یې اولنی تکبیره سره طرف ولدین وکړو د رکوع سره رکوع سره پاسې دی وکړو دویم رکعت چې دریم تر پاسې دی وکړو چې سلام وګرځي صحابه ته چې صحیح خبره هم دغه شان رسول الله موږ کو اقرار دې ټول صحابه چې دغه شان بچا موږ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کو او دغه شان چې مالک ابن حوير سره حدیث ته باقي کوم امام بخاری او مسلم وروړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع اليدين کول دغه شان چې امام عطاء بن ابي رباح الامام سي استاذ امام ابو حنیفه هغه وی یو پیر ز عبد الله بن زبیر په ولاړو عبد الله بن زبیر پیژنې کړ زبیر بن زبیر بن رسول الله سره ساندوی او رشته سره ده په دغه نسب کې او ساندوی دی به دا غزوی او چې انسان او صحابي زوی نه امام عطاء بن ابي رباح او عبد الله بن زبیر چې کله موږ کوونو د تکبیر تحریمی سره رفع الیدین کړو دا موبایل بند کړئ شه تکبیر تحریمی سره رفع الیدین کړو به د رکوع سره به چې رکوع را پاسېدو به چې دریم رکعت دریم طرف پاسېدو وی ما ته چې د تاسو کوم موزیک وی ما ته چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر موږ کوو او زه سره ولاړم نو دغه شان موزیک وی به مونږ ته وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل هغه به دې موږ کوو دا بس څه وی رسول الله د مرګ پورې دا کار کړی کنه دا حدیث رسول الله د مرګ نه بعد بیانوي د مرګ نه بعد دوی عمل کوي چې صحابه به کې کومه چې د مرګ پورې شوی دی کنه دلیل والا لذلك موږ وایو دا بعضی منسوخ شوی موږ وایو سند دي زمکه نه عرض تر شي دوی منسوخ دی عبد الله بن امام عطاء بن رباح وی ما عبد الله بن زبیر دی عبد الله بن زبیر وی ابو بکر صدیق وی ابو بکر صدیق وی ما رسول الله صلی رسول الله ته چا خولې جبريل عليه السلام جبريل ته چا خولې عرش ولرب خولې وی منسوخ دی اسانه خبره ټول منسوخ مو روایت خبره ختم شو لديه مثلا سريع ساتي وائل بن حجر ده حدیث ته او امام ابو داود راوړ امام ترمذی راوړ په دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مالي درو او وائل بن حجر ده دا صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخري جون کې ملو شو او ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دلو چې هغه من ذکر په دین کول امام بيهقي امام بخاري وي صحابو په ټول رفل دین کو یو صحابي دي چې هغه رفل دین نه دی پرې خو دي صحابي نشي چې هغه رفل دین پرې خو ټول کړي یو کس دا خبره کوله دا بس کسان دا کوم چې خبره نه مانی د دوی سره به خبرې دي وي سیده دا تاسو چې کوم حدیثونه خای سیده دا شتي خدا فعلی دي فعلی څه مطلب دی یعنی دې کې د رسول الله کړي آیات سره قولی شتي چې رسول الله ویلي چې وی کوي عجیب خبره چې فعلی او د رسول الله حدیث راشي فعلی قولی وبکې ها بس راوړي چې رسول الله کوي دا خبره وکړه په جواب کې موږ وی چې خالد سیده ته مانځي ته چودري کې تکبیر تحریمی سره ولدين کې ویاو ما ته به قولی حدیث خو خیاته ته به کوم قولی حدیث کې ته هم ځل فعلی بس روانه خیر خبر روانه نه وی خایا دا ارمان من پوره کو الحمدلله الله په توفیق سره دا انسانانو قولی وتم خایو ومني نه ګوره دا تم وایو قولی مو وتم خایو خو بیا بل خبر را شروع به بوجي بوتانه په طرفونو کې خو دي نبي به څه کو به بلغي جواب ګورو بیا بل را شروع لنډه دا چې په خله سپانی شي ور چې نه منم رسول الله طریقه هغه سبانی جوړه حدیث امام زیلعی دا حنفی ملاتر شه دې کتاب نصب الرایا باغی کې وای او دا روایت راوړل دا امام بيهقي راوړل چې عمر رضی الله عنه پر راغه بس کسان په جمعه کې نشو رسول الله په جمعه کې
چې څنګه جمعه ته راغله کسان یې ولیدو وایي داسې لمونځ ونه کړل لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی او موږ ته یې ښووله هغو ته یې وکتل وایي لمونځ یې وکړو په اوله کې رفلدین وکړو د رکوع سره وکړو رکوع نه بعد یې کړو دویمه چې درېیم طرف پاڅېدو وایي د مانځه په اخره کې ووایي او دې ته غوږ کېدی کان یصلي بنا ویأمر بها رسول صلی الله علیه وسلم به داسې لمونځ کوو او موږ ته یې ویلي وایي داسې کوئ نو دا قولي شو که نه شو لنډه ده د رسول صلی الله علیه وسلم چې صلوا کما رأیتمونی اصلي دا قولي نه شو وایي زه چې څنګه کوم داسې کوئ که نو چې تاسو زه په رفلېدل دي تاسو رفلېدل کوئ خو داسې بعض کسان دي چې خبره نه مني خو تاسو مې دې لپاره وکړه که سبا لپاره څوک درته خبره کوي نو چې دا سره وي او د حدیثو تعلق د حدیثو سره نو د حدیث ګرځن سره یاد ساتي یو حدیث ډېر عجیبه حدیث دی امام طبراني راوړی دی او شیخ الباني په سلسله صحیح کې راوړی صحیح حدیث دی عقبه بن عامر دا وایي چې کله یو سړی رفلېدین کوي په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په یو پیر اوچتول ورسره لس نیکیانې میلاوي او زه هغه کسان تباه شو کومې چې نه کوي څنګه تباه شو سل نیکیانې په یو منځ کې بیا چې ورسره سنت یو ځای کې یو نیم سل شو بیا بل زر په زرګو نیکیانې روزانه دوی نه پاتې کېږي دا تباهي نه ده په زرګو نیکیانې په قرآن کې رقم دا ثابتولی شم د الله په توفیق سره چې په رفلېدنو باندې لس نیکیانې په قرآن کې دا خبر راغلی سبب چې په قرآن کې دا کوم ځای راغلی چې په رفلېدنو لس نیکیانې الله په قرآن کې من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها چې نیک عمل وکړو الله به لس ثواب ورکوي نو د رسول په طریقه عمل کو دا نیک عمل نه د قرآن نه ثابت او دا حدیث پکې والا صحیح حدیث په یو حدیث کې راځي صحیح حدیث دی بالکل صحیح سند دی په جزء رفلېدین کې دا راغلی عبد الله بن عمر رضی الله عنه ورځ ناسو او یو کس راغی موزیک رفلېدین په ګونو پر کاڼي وشتي سو رفلېدین کوم منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفلېدین کول د باز درېلی او ځان سره یاد ساتي صرف اشاره مو ته وکړه نور کې تفصیلی مسله وایي نو ان شاء الله تفصیل دومره کولای شي چې بده باندې شیخ خالد ګرجاکی رحمه الله هغه بده باندې یو کتاب لیکلی تقریبا 300 آثار او د رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبره وړي چې رفلېدین د سنت طریقه ده 300 دلیلونه آثار دایره جمع کړي وي کې راوړي چې دا 300 شمارول شروع کړو به باندې څومره بیانونه کیږي څومره درسونه به کیږي بیا مې سره دینه بعد نه کوي نو په ځړ کې وي چې یو عجیبه قصه ته بیان کوم امام ابو حاتم الرازي رحمه الله دا یو محدث تیر شوی دی او تاسو کې کوم کسان دي چې طلاب علم یا علما د علم سره تعلق هغه به خپېږي سیر اعلام النبلاء د امام ذهبي کتاب د مشهور هغه کې د دې چې کله دغه وفات شو د امام ابو حاتم الرازي رحمه الله نو په خوب کې یو بل عالم ولیدو او په اسمان کې دی لکه په خوب کې ولیدو چې په اسمان کې دی او مونځ کوي امامتي کوي نو امام په خوب کې تاسو کو به دا خوب بیانو وي مو ته چې امام څه ته ډېر غټه درجه لري الله درک اسمانونو ته خطر دی چې انسان چې مړ شي نیک سره نو روح یې برځي ده وي مو ته چې اخر ولي او دې وخت کې دا به کتاب کې شي نه له وګوري ولي الله درک وي برفع اليدين قبل الركوع وبعده ځکه چې رکوع نه مخکې رفلېدین کوو رکوع نه بعد رفلېدین کوو الله له باغی د درجه راکړي د نظریات کې ها رکوع چې دی وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راځي لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ټیټو ان نو چې دا بس چې رکوع لري اثر یې چت نیولې بس کې څنګه بالکل ټیټ کړي بس کې څنګه عمله دي ته دې بولی بس کې څنګه معمولی به سره ټیټ شي ته عمله درلې او دا ټول طریقې غلطي دي ملا به بالکل سیده کې اواره وي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اواره کو څه به خو دا وبو ته خو دې خوانه او سربه نکړي او نه ویل کې بالکل منس کې وي او لاسونه سره بس کې قبض وکړي د زنګولان په دې لاسونه ونیسي لاسونه د باز قسم رکوع بټن کې د لاسونه په زنګانانو اسی کیږي دي شي اګدي په نه زنګانانو مضبوط ونیسي او په دغه کې د ذکر بو سبحان رب العظیم چې دا صحیح مسلم کې ذکر یا اللهم لك ركعت وبك امنت الى اخره يا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يا سبوح القدوس رب الملائكه والروح او ركوع کې کې مطمئنه بکې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته سویل ثم اركع حتى تطمئن راكع ركوع وو کې چې مطمئن دا بس کې څنګه رکوع کوي سره دې ته دی پاش او دا ان شاء الله د درس په اخر کې تطبیقین توسخایو
چې محمدي مونږ څنګه دی او دا ټونګې وهل څنګه دي دا به تاسو وینئ او تاسو کې دلیل ته معلوم هم نه دلیل ته معلوم نه کنه خو صرف چې وی ګورو چې سره سوي چې کمی مونږ به صحیح دا غینه بعد بیا رکوع چې پاسې سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده به هغه سره بیا له شروع چت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ده حدیث کو سره غیري ايوك سدار غير تبقى هو ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال عبده وكلنا كعبد اللهم لا مانع لما اعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد الى اخره. ده دواب هو تو ثابته خود ركوع چې پاسي رسول الله وي وي تيسي بودري کې چې خمو مطمئن شي